حامدا ومصليا وبعد. له هر څه وړاندې د روسیې فدراسیون له حکومت او تتارستان جمهوریت نه مننه کوم چې د دې ناستې تابعه یې ونیوله او د افغانستان اسلامي امارت په استازیتوب یې موږ ته د ګډون بلنه راکړه تر څو د خپل هیواد په تړاو د وروستیو سیاسي، امنیتي او اقتصادي پرمختګونو په هکله د ناستې ګډونوالو سره هر اړخیز بحثونه ولرو. درنو حاضرینو، 2 کاله وړاندې د 2020 میلادي کال د اکتوبر په 14مه زموږ یو لوی پلاوي داسې مهال د مسکو پارلمنټ ناسته کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو اشغال او پر هغوی تکیه اداره له منځه تللي وو او د افغانستان اسلامي امارت حکومت تازه کار پیل کړی وو. هغه مهال ځینو لوریو سره د راتلونکي حکومتدارۍ د حکومتي بنسټونو احیا، خصوصا د امنیتي سکتور وزارتونو بیا فعالولو، امنیتي وضعیت او مخدره موادو په تړاو ژورې اندېښنې او جدي پوښتنې مطرح وې. خو موږ د الله تعالی په خاص نصرت، د ولس په ملاتړ او په خپل ټینګ عزم باور درلود چې د اشغال پای ته رسېدو سره سم موږ د یو خپلواک، امن او شیراز افغانستان د بنسټ ډبره ږدو چې الحمدلله دا کار وشو او په تقویت یې کار روان ده. تیر 2 کاله موږ د همدې پارلمنټ او نورو ناستو او پارلمنټونو په چوکاټ کې سیمې او نړۍ ته د افغانستان امنیتي وضعیت په هکله اطمینان ورکړ او ژمنه مو وکړه چې د افغانستان اسلامي امارت به د یو مسؤل حکومت په توګه پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د نړۍ سیمې او په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ شي، چې دا ژمنه په ښه ډول عملي شوه. په تیرو 2 کلونو کې موږ د خپل حکومت سیاسي، امنیتي او اقتصادي بنیادونه په رغولو سره هممهاله د اشغالګرو په سیوري کې د روزل شویو فتنهګرو ډلو پر خلاف مبارزه چټکه کړه او وتوانېدلو چې په ټول هیواد کې د داعش پټنځایونه په ډیر مسلکي ډول له منځه یوسو او د افغانستان په شمول د ټولې سیمې د امنیت پر خلاف د یوې سترې دسیسې وروستۍ هڅه هم شنډه کړو. درنو حاضرینو، په تیرو شاوخوا نیمه پیړۍ کې افغانستان له ګڼو سیاسي، امنیتي، اقتصادي، ټولنیز او په ځانګړې توګه د کورني مشروعیت د بحران سره مخ و چې د ګڼو ننګونو لامل شو. علمي او عملي تجربو وښوده چې د بحران اصلي ریښه د کورنیو مسئلو په اړه د خارجي نسخو، ماډلونو او فرمایشونو تطبیق و چې زموږ جغرافیه، تاریخ، فرهنګ، دیني او ټولنیز ارزښتونه پکې له پامه غورځول شوي وو. زموږ د دې ادعا ښه بېلګه تېره 2 کلنه حکومتولي ده چې له بندیزونو او د کوم جهت له مرستې او ملاتړ پرته مو جنګ ختم او ډاډمن امنیت رامنځته کړ. حکومت مو مرکزي کړ، بودیجه مو خپلواکه کړه، له هېواده مو چاته ګواښ پېښ نه شو، مخدره موادو سره مو مؤثره مبارزه وکړه، په حکومتي خصوصي سکتور کې مو کاري فرصتونه پراخ کړل، عدالت ته لاسرسی هرې ولسوالۍ او کلي ته وغځېده، تجارت، ترانزیت او پانګونې لپاره مو اسانتیاوې رامنځته کړې، د هیواد په بېلابېلو برخو کې مو د بیا رغونې پروژې پیل کړې او د ولس تر محرومې طبقې پورې مو د خدماتو رسولو کې شفافیت تضمین کړ. دا هر څه په تیرو 20 کلونو کې په اصطلاح همشموله رژیم د سوونو زرو بهرنیو کورنیو عسکرو، پرمختللو وسلو، پراخ مالی ملاتړ او د سیمې او غربي هیوادونو سیاسي ملاتړ سره سره هم ترلاسه نه کړل چې د پاشلتیا اساسي لامل یې د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل
او په مقابل کې ولس راپارېدلو. په همدې اساس مو د خپلو خلکو د دین، تاریخ، کلتور او خصوصا نږدې سیاسي واقعیتونو ته په پام کې نیولو سره د یوه داسې حکومت بنسټ کېښود چې د ښې حکومتدارۍ ترڅنګ د دیني او ملي مشروعیت څخه برخمن وي. هیله من یم چې د سیمې او نړۍ هیوادونه هم پر دې واقعیت د تایید مهر ولګوي، ولې په تېرو 45 کلونو کې د ناتعریف شوي همه شمولیت په څېر هیڅ بهرنۍ نسخې د افغانستان ستونزې نه دي حل کړې. موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتدارۍ د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو، دوی دې هم د افغانستان د حکومتدارۍ د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هره برخه کې رسمي کار پیل کړي، تر څو دلته له یوې خوا د شریرو جهتونو لاسونه پرې شي او له بلې خوا د یورو اسیا سیمې چې د نړۍ نږدې 80% نفوس، اکثره شتمنۍ او د انرژي درېیمه برخه سرچینې لري، له ظرفیت څخه د سیمې د ثبات او ښېرازۍ لپاره د دې تاریخي فرصت څخه د ټولو په ګټه اعظمي استفاده وشي. درنو حاضرینو، په پای کې څو مواردو ته غواړم مشخصې اشارې ولرم. اول، اوس چې د افغانستان اشغال پای ته رسېدلی، امنیت راګرځېدلی او یوه قوي سیاسي اراده موجوده ده، نو د دې وخت راغلی چې د افغانستان په محوریت د سیمه ییز اتصال پروژې تطبیق شي. موږ د خپل اقتصاد محوره بهرني سیاست پر بنسټ د سیمه ییز اتصال لپاره که هغه د ترانسپورټ په بڼه او یا د انرژي د لیږد په ډول وي چمتو یو چې ټولې لازمي اسانتیاوې برابرې کړو. له نویو سیاسي انکشافاتو وروسته اوس تر بل هر وخت د شمال او جنوب سوداګریز دهلیز عملي کېدو ته شرایط برابر دي. دلته د روسیې فدراسیون د لومړي وزیر ښاغلي میخایل میشوستین له هغو څرګندونو ملاتړ کوو چې ویلي وو روسیه چمتو ده چې د افغانستان او جنوبي اسیا په ګډون د یورو اسیا په سیمه کې د سوداګریزو مسیرونو پر پراختیا تمرکز ولري. د سیمې هیوادونو لپاره هم باید همدا مهم وي چې څنګه خپلې ګټې خوندي کړي او له فرصتونو استفاده وکړي. دویم، افغانستان د اقتصادي همکاریو، سوداګرۍ او سرمایه ګذارۍ قوي ظرفیت لري او موږ له هر ډول تبعیض پرته د زیربنایي پروژو، انرژي، معادنو، زراعت، مواصلاتي خطوطو او په ځانګړي ډول د اوسپنې پټلۍ چې ټوله سیمه د افغانستان له لارې په لنډه توګه نښلوي چمتو یو چې لازمي اسانتیاوې برابرې کړو. دریم، موږ ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي همکاریو په برخه کې د قاچاقبرانو او نورو ورانکارو عناصرو د تګ او راتګ د مخنیوي په برخه کې خپل تیاری بیا تکرارو. د دغو ګواښونو دفع ډله ییزو همکاریو ته اړتیا لري. موږ په دې برخه کې موثرې هڅې کړې دي او په کور دننه مو د مخدره موادو کښت او قاچاق د صفر کولو په موخه مبارزه کړې ده، مګر د قاچاق په برخه کې چې د دوو اړخیزو همکاریو ته ضرورت ده، د اړوندو هیوادونو همکاریو ته اړتیا لرو. څلورم، افغانستان د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې ګڼو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د پراخو سیاسي او ډیپلوماټیکو تعاملاتو د پیل شاهد وو. په دې اړه د سیمې هیوادونو ډېر مخکښ وو چې مننه یې کوو. دا د افغانستان او سیمې نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو نوی فصل بولو. د بیلګې په توګه د چین ولسي جمهوریت د افغانستان اسلامي امارت ته له ډیپلوماټیکو تشریفاتو سره سم سفیر معرفي کړ. موږ هیله من یو چې د چین دا اقدام نورو هیوادونو ته هم ښه مثال شي او زموږ سفیران هم ومني، تر څو د دوه اړخیزو ګټو په نظر کې نیولو سره
مؤثر ښکیلتیا ته زمینه برابره کړي. پنځم، افغانستان ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادو سیلانیان، ډیپلوماتان، مرستندویان، خبریالان او څېړونکي په ډاډه زړه راځي او په ټول هیواد کې آزاد ګرځي. بناً موږ یو ځل بیا اعلان کوو هر څوک چې له افغانستان څخه د امنیت او یا هم مخدره موادو په اړه تشویش لري، د مغرضو کړیو د تبلیغاتو د اورېدو او د همدې غرضي تبلیغاتو په استناد او بنیاد د عکس العمل ښودو پر ځای دی خپل افغانستان ته راشي، هیاتونه دې راولېږي او هر څه دې له نږدې په خپلو سترګو وویني تر څو یې تشویش رفع او اطمینان حاصل شي. په پای کې د روسیې فدراسیون د دې ابتکار له امله د مننې ترڅنګ یو ځل بیا ګاونډیو او د سیمې هیوادو باندې غږ کوم چې افغانستان د مشترکو مشروع ګټو پر بنسټ ټولو سره مثبت تعامل ته چمتو دی او هیلهمن یو چې له دې فرصت څخه ټول هیوادونه د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره استفاده وکړي. له توجه مو مننه. ښه وختونه ولرئ.